شروع کوم په نامه د هغه رب چې بخونکی او مهربان ګرانو کتونکو تاسو مونږ وینئ مونږ په لنډاکي کې موجود یو د تحصیل اربن نائب صدر ایاز خان خوتی چې کوم دی مونږ سره موجود دی. زه به تاسو ته دا خبر په ډاګ کړم چې په شلم تاریخ باندې کومه کلیزه د باباګانو نو هغې دپاره چې کوم دی تیاری کړی د هغې باره کې مونږ د دې نه یو څو تپوسه کوو. السلام علیکم وجي. وعلیکم السلام. د ټولو نه مخکې خو زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو مونږ له دا موقع راکړه او دلته راغلې. مونږ چې انشاءالله په 20 جنوري باندې کومه برسي ده د باچاخان بابا دایي دپاره تیاري کړې ده. انشاءالله د ټول مردان نه به چې کوم دی مونږ ځو نوښار ته او ښه ګڼ تعداد سره. دا راته ووایه ایاز خان چې څه ورځې مخکې په ضلعي دفتر کې یو پروګرام وشو چې هغه غونډه یقینا چې دا د دې کلیزې باره کې وه نو په هغې کې څه داسې خبرې مشرانو وکړلې؟ هغې کې خو مشران داسې خبرې وکړې چې کومه زمونږ مخکې کومه برسي شوې وه په 400 کې چې دا انشاءالله د هغې نه د 400 نه زیات خلک دلته راشي او 400 هغه ریکارډ هم مات کړي. دغه خبرې مونږ خو حقیقت مونږ لیدلی دي داسې لکه چې کلم داسې کلیزه وي کلم د نیشنل پارټۍ څه پروګرام وي نو په هغې کې د ایاز خان چې کوم خدمات وي نو هغه د ټولو نه بر وي. ولې چې که په پلیکسونو مونږ ګورو نو هم د ایاز خان ډېر زیات پلیکسونو باندې د باباګانو سره خپل تصویران د مینې هغه عقیدت پیرزونې ورته وړاندې کوي. خو دا راته ووایه چې دا کومه کلیزه ده نو ستاسو بیا څه خیال دی په دې کلیزه کې چې د خپل ځای نه په څومره تعداد کې به تاسو ځئ؟ یاره انشاءالله تعالی چې کوم دی په ګڼ تعداد سره به مونږ ځو کوشش به کوو انشاءالله چې د خپل ځای نه کم سے کم سیواني او چې یو 500 کسان خو د خپل لنډاکي نه بوزو. ګرانو کتونکو حقیقت دی د باباګانو کلیزه یو خواته کا خو لکه مونږ له پکار دا دي مونږ چې همیشه کلم داسې پروګرامونه شوي ډېر پروګرامونه به ګرانو کتونکو تاسو کتلي وي خو په هغې کې به داسې لکه یو خبره نه کړې مونږ چې هغه به لکه مونږ له پکار دا دي چې مونږ نفلونه د قرآن تلاوتونه دا مونږ له لازمن پکار دي. یوازې هغه برسي هلته مناول نه چې مونږ چغې وو سوري وو ولې چې دغه باباګان چې کوم دي نو دا د ټولو زه به وایم چې دا د پښتنو پلارانو مو نیکیانو مو دا هغه پښتانه باباګانو دا هغه مشرانو چې دی د پښتنو کلچر جوړ کړی دی د پښتنو نوم چې کوم دی ربیخ کړی دی پښتون جوړ کړی دغه مشرانو په وجه چې کوم دی نن د پښتون پیژنګلو کېږي. موږ سره چې کوم دی وخت کې بل د نیشنل پارټۍ او غړی چې کوم دی غلام حبیب صاحب موږ سره موجود دی. حقیقت د دې هم ډېر لوی ستړي دي که په سوشل میډیا وګورو نو د باباګانو د کلیزې چې کوم دغه دي پوسټر دي یا دي پوسټینګ کوي که د هغې څه د هغې د عقیدت پیرزونې دي ډېر وړاندې کړی په سوشل میډیا موږ سره موجود دی کلیزې باره کې به دې نه مې څو تپوس کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اوس کلیزه را روانه ده د ولی خان او د باچا خان دا کلیزې چې کوم د ډیویژن په ساده باندې شوي دي دا د پیښور ډیویژن ده دې په نوښار کې ورکړې ده. نو انشاءالله دې دپاره موږ مکمل ستړي کړي دي مکمل کوششونه دي چې دا به موږ کامیابو او په پوره من طریقې سره به دا کېږي انشاءالله. دا شانتې د مردان په سطح باندې چې موږ وګورو نو د مردان د ټولې صوبې سترګې چې کمې دي نو مردان ته دي ځکه چې په مردان کې چې کوم زموږ مشر دی مرکزي سینیر نایب صاحب دی امیر حیدرخان هوتي صاحب دا د هغه ضلع ده. نو زموږ کوششونه به دی چې په ډېر ګڼ اکثریت سره به او ډېر د نورو صوبه کې څونه ضلعي دي د نورو ضلعو په نسبت باندې به د مردان ډېر زیات خلک ځي او دې کلیزې له انشاءالله دا کلیزه به کامیابه. ګرانو کتونکو غلام حبیب صاحب دی خبرې تاسو اورېدې ایاز خان دی خبرې تاسو اورېدې دی وایي چې موږ باقاعده طور چې کوم دی عقیدت پیرزونې وړاندې کوو او په داسې سټایل کې چې باقاعده موږ دې لپاره نفلونه هم کوو هم په هغه جلسهګاه کې او دې لپاره موږ ختمونه هم کوو قرآن خواني به هم کېږي باقاعده دې کې دوی دا دغه هم ورکوي ټولو غړو ته د چې کوم د نیشنل پارټۍ که څوک تعلق ساتي نیشنل پارټۍ سره که نه خو چې څومره پښتانه دي هغوی ته دې دا دعوت ورکوي چې تاسو بالکل چې کوم دی نو دې کلیزه کې ځان شریک او دا سعادت تاسو حاصل کې چې د خپلو مشرانو پسې دا دعاګانې او ختمونه به کېږي چې په هغې کې تاسو شریک نو حقیقت دی چې کله پښتون یو وي او دغه شان وي یو کېږو که نیرو کېږو نو که چېرې موږ یو شو او دا کلیزه دا د باباګانو کلیزه موږ یو ځای ومانځله نو حقیقت دی چې دې سره به د پښتون نور هم پټکې اوچت شي. زه اجازت غواړم د الله په امان.